نه ورکړي او که چېرته د دنیا میلاوېده عزت وی او د دې سره انسان اوچتېدی نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به ټولو نه پراخه دنیا وه د هغه د غربت حالات که مې ته بیان کړو نو حیران به شي ما بیان کړي م دي زما یو دوه بیانونه دي که درې په دې عنوان باندې ما ډېر پوښا کړي و شتي میلاوېږي د ملګرو سره هم شته او په نیټ کې هم شتي دغه بیانونه لازم واورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یوه ورځ په دې باندې ما دوه دي که درې بیانونه کړي او د هغه د کور حالات او د هغه غربت هغه بیانونه کې ما ښه تفصیلي بیان کړی چې په میاشتو میاشتو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه نه خوړو صرف کجوره اوبه به وه میاشتې میاشتې به تېرې شو په میاشتو میاشتو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې چوله نه بلېده ګور به نه بلېدو کله به په چټایي باندې وده چې رپا به سېدو نه به په هغې کې مالوچ وو نه به په هغې کې له پاسه به طلایي وو نه به کمبل وو چې رپا به سېدو هغه بدن کې به ټولې نښې پرېوتې کله به داسې حالات رالو چې خېټې ته به کاڼي تړلي وو او ځکه ما تاسو ته واقعه بیان کړې وه وخت به رانه ډېر ووخت خو یو دوه درې منټه به لږ اوږده شي وابه بیان یې کړم ما تاسو ته واقعه بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وږی شو د کور نه راووتو نو په دې دغه راووتو چې د یو ملګري خواله به ورشو کې به نو څه ډوډۍ به مو وخورو او بیا خپل ځان ته سوچ کوي په تاسو چې داسې حالت راغلي او بیا هم ګیلې شکوې هم نه ختمېږي چې چا سره کښېني زموږ تباه شو غریبي ده او پلانې ده او پلانې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو وږی شوی چې ګوره ابوبکر صدیق ته عمر بن خطاب رضی الله عنهم ما اخرجکما تاسو دواړه دا ټیم څه کوئ چې راوتي چې ماسپښین ټیم و او دا واقع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دوه پیر راغلي ده او زه درته یو واقعه بیانوم نو هغوی یا رسول الله الجوع وږي شوي یو به لوږې راویستي هم وږي شوي دواړه او دا د ځمکې په دې مخ اوچت انسانان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل په الله مې قسم زه مدقې راویستی زه چې ځو چې ملګري خواله به ورشو نو ورلو په ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم داسې ځوان غوره کړو ته پته دی چې د مېلمه ته څومره خوشحالېږي او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو اول د چا کور کې پاتې شو همدغه ابو ایوب انصاري په کور کې نه ته پته و چې دی زما ډېر زیات قدر کوي او په ما ډېر مهم دی او مېلمنو ته ډېر خوشحالېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل دی چې کله کور ته ورغی نو اواز یې وکړو دنې نه ام ایوب رضی الله عنها اواز وکړو و یا رسول الله په خیر علی وی خاوند دې چې شو ابو ایوب هغه تللی دی باغ ته اوبه راوړي تاسو راځئ یا رسول الله او څه خدمت او په دې ټیم تاسو راغلئ په دې کې چې ګوره ابو ایوب را روان دي رضی الله عنه نو د اوبې په هغه منځ کې کېښودې او رامنډې کړې یا رسول الله په خیر علی او په خیر علی ابوبکر او په خیر علی عمر وایي څه خوش قسمته سړی مې زه د ځمکې په مخ باندې چې اوچت مېلمانه نه راغلي راځئ راځئ یا رسول الله او ځکه ما په یو بیان کې ویلي مو ما د ځمکې په دې مخ اوچت مېلمانه د پیغمبرانو نه بعد که د چا کور ته ورغلي دي نو هغه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی اوس دې ټیم کې چې کوم مېلمانه ناست دي څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د ځمکې په دې مخ اوچت انسان دی بیا به څوک دی پیغمبرانو پسې غوره انسان ابوبکر دی هغه هم دلته ناست دی او په ابوبکر پسې غوره انسان عمر دی هغه هم دلته ناست دی نو دین اوچت مېلمانه شتي دی د هغه په کور کې ناست او د ډایرکټ تازه کجورې کېښودې وی رسول الله دا کجورې خورا او یخې اوبه ورته کېښودې دا ورسره دا کوي زه یو څاروی حلالوم راځه وه څاروی حلال کو غوښه یې برابر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه روټۍ کې داسې غوښه بنده کړه روټۍ داسې راواړوله وی ابو ایوب هغه وی قربان یا رسول الله وی دا وی څه فاطمې له ورکړه زما هغه لور ده د هغې م وی درې ورځې څه یې نه دي خوړلي دا د نبوت کور دی
او دا هغه کور دی چې په دې کې د ځمکې په دې مخ اوچت انسان اوسي او بیا د هغه لور فاطمه رضی الله عنها چې هغه پخپله وایي دا زما نه د زیدي نه دا زما د جسم ټوکړه ده وایي ټوکړه او څوک چې وایي فاطمه تنګی لکه ما چې تنګی او څوک چې دا خوشحالي لکه ما چې خوشحالي هغه نازبینه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې هم 3 ورځې کېدی شی نه وخوړلې هسې دا قصه مې دې پورې راواغسته که چېرته دا تله ته ولګوي چې الله دنیا هغه چا له ورکوي چې خوښي نو بیا خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ډېره دنیا ورکړې وې خو نه د هغه دا حال و بیا د صحابه کرامو غریبي فقر مونږ ځای په ځای په سیرت په درسونو کې بیان کړي راځئ ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن ترې ځان کړو قربان